انګلیسي خپرونه یو ځل بیا پیل شوه. له تاسو هیله کوم چې زموږ په یوټیوب چینل کې درسره ګډون وکړئ او خپله ورځني انګلیسي همدلته ډېر په اسانۍ سره زده کړئ. نو راځو خپل درس پیل کوو چې دا یوه ځانګړې محاوره شوې ده یا کنورسیشن شوی ده د دوو ملګرو د دوو خپل انډیوالانو ترمنځ چې دا زیات مهمې جملې ورکړي دي. نو تاسې هڅه وکړئ چې دا له ځان سره بار بار تکرار کړئ او دا شیان زده کړئ. نو راځو خپل درس پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. پیټ ورته وایي. ګریټ ډېر ښه. Our clothes are dry. زمون جامې وچې دي. Our clothes are dry. زمون کالي یا زمون جامې وچې دي. Where is my new blouse? زما نوی بلوز چیرته دی؟ Where is my new blouse? یعنې زما نوی بلوز چیرته دی؟ بلوز یو ډول پړتوب یا نری غوندې چې مېرمنې اکثره اغوندي. جولي ورته وایي. What color is it? What color is it? په څه رنګ کې دی یا څه رنګ لري؟ What color is it? څه رنګ لري. پیټ ورته وایي. It is white. یعنې سپین رنګ لري. It is white. سپین دی یا سپین رنګ لري. جولي ورته وایي. Here is a light blue one. دلته یو شته یعنې لږ شین دی. دلته یو لږ شین غوندې شته. Is it yours? آیا دا ستا دی؟ پیټ ورته وایي. No, دا زما نه دی. It is not mine. دا زما نه دی. Wait. دلته بیا شکمنه شوله. Wait. صبر وکړه. It is mine. دا زما دی. It is mine. دا زما دی. It is a disaster. دا یوه بدبختي ده. دا یو نورین دی. دا یوه بدبختي ده. It is a disaster. دا یوه بدبختي ده. Julie. Oh no. All our clothes are blue, light blue. All our clothes are light blue. یعنې زموږ ټولې جامې لږې شنې شوي دي. All our clothes are light blue. زموږ ټولې جامې لږې شنې شوي دي. یعنې لږې شنې دي. لایټ بلو دي چې زیاتې شنې شوي نه دي. لږې غوندې شنې شوي دي. پیټ. Here is the problem. ستونزه دلته ده. یعنې دلته دوی مشکلات هغه مشکل نقطه پیدا کړله. Here is the problem. ستونزه دلته ده. It is these new blue jeans. یعنې دغه ټول مشکل دغه نوي شین جیمز رامنځته کړي دي. It is these new blue jeans. ان دا ټوله ستونزه چې ده دغه نوي شنه پتلون رامنځته کړي. Whose jeans are these? دلته پوښتنه کوي. Whose jeans are these? دغه پتلونونه د چا دي؟ پتلون د چا دی؟ جولي ورته وایي. Oh, they are mine. دا زما دي. Sorry. بخښنه غواړم. نو راځو لاندې تاسو اوس کولی شئ چې په دې کې زیاتې جملې جوړې کړئ او تاسې هم کولی شئ چې په دې سره تمرین اجرا کندئ او دا جملې له ځان سره ولیکئ او بار بار تمرین کړئ. دا ډېرې مهمې خبرې اترې دي. تاسې کولی شئ په ډېر اسانۍ سره خپله انګلیسي ته وده ورکړئ. نو لاندې راځو څو پوښتنې. دا پوښتنې تاسو په دا رقم ته جوړې کړئ. Where are my shoes and socks? زما بوټان او جرابې چیرته دي؟ یعنې زما بوټان او جرابې چیرته؟ شوز په لاشي څپلۍ هر شی چې وي. بل ځواب ورکړئ. My shirts زما قمیصونه and t-shirts are blue. دا شنه دي. نو تاسو له ځان سره تمرین اجرا کړئ او زما یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او خپل انګلیسي ته وده ورکړئ. وسلام.